زمونږ د امیدونه الله زمونږ ارمانونه او الله د سترګې د رب په اندازه کې قیامت راتلی شي. او اوس یو سړی دا تپوس کولی شي چې قیامت به څنګه راځي، د هغې خو علامات دي او دا دي او دغه د هغې جواب هم اوس وشي په دې حدیثونو کې وشي. اولنی حدیث یې راوړی دی د سهل بن سعد رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بعثت انا والساعه هكذا، زه او قیامت وایي موږ دواړه دغه شان راغلي یو یو ځای. ویشیر باصبعیه فیمد بهما، پرې دوه ګوتو اشاره کوله او داسې اوږدې یې کړې وایي موږ داسې راغلي یو ځای. د دې څه معنی ده؟ نو د دې یو معنی دا دی چې بعض علماء دا مطلب ذکر کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما او قیامت کې دومره فرق دی لکه څومره چې د منځنۍ ګوته او د تشهد په دې ګوته کې دغه شان ما پسې قیامت را نږدې دی. او مشهوره دا دی چې نه ما او قیامت نږدې راغلي یو بل پسې یو، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وروسته بل پیغمبر نشته، د امت اخرنی دی. الله اکبر. یو روایت کې راځي وایي ما او قیامت یو ځای راغلی یو او نږدې و چې زما نه را مخکې شوی و قیامت، وایي زه ترې را مخکې شوم. دا خبره دې دپاره وکړه چې د امت ته وایي چې ډېر یو ځای راغلي وو، وایي نږدې و چې قیامت رانه را مخکې شوی خو وایي زه ترې را مخکې شوم. نو ته څه ته په انتظار ناست؟ امام بخاري وایي چې دې نه بعد خو زیږتي وي نه، تا څه ته ډډه لګولې ده؟ پیغمبر خو وایي چې ما او قیامت داسې راغلي وو، نو ته څه ته پروت یې؟ دا دویم حدیث چې کوم دی انس بن مالک هغه هم دغه دی بعثت والساعه کهاتین، هغې داسې دي کهاتین، ما او قیامت داسې راغلي. دا دویم روایت چې دریم روایت ابو هریره رضی الله عنه دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت انا والساعه کهاتین، ما او قیامت دقه شان راغلي یعنی اصبعین. هاتین مطلب یعنی دا دوه ګوتې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه او قیامت دقه شان راغلي، د دې نه اخوا څه دي؟ یاره څه انتظار کوي؟ باب یې راوړی دی، په دې باب پسې باب عنوان یې نشته، خالي باب دی. او دا عنوان په دې نشي ځکه دا یې تېر شوي سره تړلی شوی دی. او په دې کې هم دغه خبرې ته اشاره ده چې قیامت اچانک راځي او ډېر زر به راځي، بیا به تا ته موقع میلاو نشي که ته وایې چې که ته دې ته پروت یې چې بیا نو بیا به رسلی کېږي. نو ځکه علما وایي دا باب داسې دی لکه فصل د تېر شوي باب دپاره. دې حدیث ته غوږ کښېږدئ. ګوره ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې نور د مغرب نه نه وي راختلی. او دا د قیامت په نښو کې غټه نښه ده. غټ علامات چې کوم دي په کې دا غټه نښه ده. او زه دې تفصیل نه ذکر کوم ځکه زما موضوع دا نه ده. ډېر ښه تفصیل الحمدلله ما د الله په توفیق سره کړی دی. د قیامت علامات چې ما کوم بیان کړي دي اوږده سلسله ده، په هغې کې ما دا پوره تفصیل ذکر کړی دی چې کله به د مغرب ننور راخیږي او څنګه به راخیږي او د څومره وخته پورې به دا بیا ولاړي په اسمان کې او د خلکو به کردار څه او کېږي به څه او څه به نه کېږي، دا ټول تفصیل هلته ذکر شوی. فاذا طلعت فرآها الناس آمنوا اجمعون، کله چې انور د مغرب نه راوخیږي خلک به یې ویني ټول خلک به ایمان راوړي. ولې به ټول ایمان راوړي؟ ځکه چې په سترګو یې ولید. فذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا. نو دا که وخت چې الله د هغې په باره کې وایي چې یو نفس ته به ایمان د هغه فایده نه ورکوي څو پورې چې مخکې ایمان نه یې راوړي او د مخکې نه یې خیر نه یې کړی. ولې ځکه چې دې ځای کې خو ده په خپلو سترګو خبره ولیده، اوس که دی ایمان راوړي نو دا څه د زړه مطمئن نه دی په اسلام او په ایمان باندې، بلکې ده دا خبره ولیده، په غیب باندې د ایمان نه و، نو ځکه ولې ایمان فایده نه ورکوي. حدیث دې دپاره دی. اوس ورته غوږ کېږده. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما، قیامت به راشي او دوه کسان به ولاړي د یو بل سره تان به یې کولاو کړی او کپړه به یو بل ته ښیي، دا یو به یې خرڅوي دا بل یې هېري او قیامت به راشي.
فلا يتبايعان ولا يطویان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت به دومره اچانک راشي چې دوی ته به موقع د خرڅولو اغستلو میلاو نشي او نه به ورته موقع د دې تاند راتاوالو بیا میلاو شي چې را تاند راټول کړي د دې موقع به ورته میلاو نشي. دومره اچانک به راځي قیامت. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. او یو سړی به را رواني د خپلې اوښې نه به پیله شلي او قیامت به پې اچانک راشي فلا یطعمه، نو دومره موقع به ورته میلاو نشي چې دا پی وسکي. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه. قیامت به راشي اچانک او یو سړی به لګي یو تالاب به خپل لیو کوي، خټه به پې لګوي، دا تالاب به برابروي، ترمیم به وله کوي او قیامت به اکدم راشي فلا یسقي فيه، دومره موقع به ورته میلاو نشي چې دی خپل څاروي دلته خړوب کړي. او دې ته غوږ کېږده ولتقومن الساعة وقد رفع أکلته إلى فيه. او یو سړی به نوڼۍ به یې داسې اوچته کړي، خولې ته به یې داسې نیولي او قیامت به راشي فلا یطعمها، دومره موقع به ورته میلاو نشي چې د نوڼۍ خولې ته واچي. دقه شان به نوڼۍ پاتې شي او قیامت به راشي. امام بخاری رحمه الله تا ته دا وایي، نو بیا به څه کوې؟ تا ته دا وایي ته خو د غفلت په خوب کې اوده، ستا خو اوږده امیدونه دي، اوږده دي سوچونه، خو دا قیامت خو داسې را روان دی، دا خو اچانک راځي. او که څوک دا وایي چې هغه قیامت علامات دي، دا واړه علامات تقریبا ټول ښکاره شوي دي. او دویمه خبره، دا حدیث په روان درس کې واورئ، روان درس کې به دا حدیث راشي، هر انسان چې مړ شي د هغه قیامت راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې مړ شي فقد قامت قیامته، د ده قیامت راغی. دا به کله راځي؟ نو مرګ به کله راځي؟ مرګ به کله راځي؟ په خوله وایي پته نه لګي او حالات خو داسې دي لکه تاسو ته چې ښه پته وي، ځکه چې کمزور چې دنیا له ورکړی دی او دا بېدیني او د الله نه لرې کېده په خوله دا مرګ پته نشته، د قیامت پته نشته، کله به راځي پته نشته. نو ښکاري خو داسې نه دغه نه، دې طرف ته توجه ساتي. تاسو اخوا څه ګورئ؟ د غفلت لوی دلیل د دې نه بهر موږ پرېږدو، موږ به څنګه یو چې د آخرت خبره کېږي او سړي ورته توجه نه، غفلت نور څه ته وایي؟ دا مې راته یو ښکلی دلیل وښو، یعنې موږ ته چې دا بحث نه کېږي چې زموږ به سهار دي او دا بحث روان دی او د یو سړي ورته توجه نه وي، دیوال ته ګوره هغه راننوتو هغه ووتو، دلته ګوره اخوا موبایل وکړنګېدو، یو شي ته ګوره او بل شي ته. د دې انسان زړه ژوندی دی؟ هېڅ پکې نشته.